سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته د پنډک داستان لرم. امید لرم تاسې به ویډیو را سره تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د واده په شپه یو بوډا سړی د سالون په یو کونج کې غلی ناست و چې په دې وخت کې زوم راغلی. سلام یې ور واچاوه او ورته یې وویل: استاد محترم، ما پیژنې؟ بوډا سړی چې غلی ناست و ځواب یې ورکړ: نه ښاغلیه، یوازې دونه پوهیږم چې واده ته د زوم لخوا دعوت شوی یم. زوم تر ځان پیژندنې وروسته ورته وویل: څنګه ممکنه ده چې ما هیر کړې؟ په یاد دې دي چې 10 کاله مخکې په صنف کې د یو شاګرد څخه قیمتي ساعت ورک شوی و او تاسې وویل چې د ټولو شاګردانو جیبونه وپلټئ او ومویل چې ټول خپل مخونه د دیوال په طرف واړوي او ما چې ساعت غلا کړی و د شرم او خجالته ډیر ویریدلی وم چې حیثیت او ابرو مې له منځه ولاړ نشي. ولې تاسو زما له جیبه ساعت راونه ویست؟ خو بیا هم تر اوسه ماته په مکتب کې چا د ساعت غل ونه ویل او نه څوک راباندې خبر شول. استاد وویل: اوس مې هم تاسې ونه پیژندلی، مګر هغه واقع مې ښه په سمه یاده ده، ځکه هغه وخت مې چې د شاګردانو جیبونه پلټل خپلې سترګې مې پټې کړې وې تر څو چې زه د غلا کوونکي شاګرد مخ ونه ګورم او د ټول عمر لپاره زما په وړاندې شرمنده او خجالته ونه اوسي. نو درنو لیدونکو، دې ته انسانیت او دا د خلکو د حیثیت او ابرو او شخصیت ساتلو معیار دی. راځئ د یو بل د عیبونو ښکاره کولو څخه ډډه وکړو. موږ ټول د غیب او تقصیراتو څخه خالی نه یو. عزت ورکوونکی او ذلت ورکوونکی یوازې او یوازې الله جل جلاله دی.